سار چې راپاسېږو قرآن به نه وي پته نه لګي بیا به ارمان کوو خو دا قرآن به ځي ما ورته نه ګیله به کوي الله ته او جاړي به الله ته چې خدایا دې مخلوق په ما عمل نه دی کړی ځکه فرمایي د دغه حدیث ترجمه کوي شاعر چې یوه ورځ به قرآن لاړ شي پاک الله ته او وایي به خدایه تا لېږلی او مچا ته عمل چام نه کړو په ما باندې دنیا کې نو ولې دې لېږلمه دنیا ته چې لوستونکو به په کوم ځای کې لوستمه اورېدونکو به مخ واړوو بل خوا ته نن قرآن ما ورته نه اورو قرآن پاک الله به ورته وایي مه خفه کېږه په قیامت به راجعون شي واړه ما ته او ما سره شته دی هر قسم عذابونه ځان دې ټینګ کړي بیا زما لویې سزا ته عدالت کې د یو کس د شکایت نه ځان بچکی پیسې وړاندې کې چې ما باندې شهادت کوي هغې لم پیسې ورکړي او جج لم پیسې ورکړي دا قرآن خو که الله ته خفه لاړو او دې قرآن زما ستا په سر ګیله وکړه په والله العظیم که زما ستا د بچ کېدو چانس پیدا شي بیا مه کوئ قرآن سره بې وفایي مه کوئ قرآن سره مینه وکړئ قرآن سره محبت وکړئ